د هیواد یو سوداګر میرویس عزیزي هرات ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې په نږدې ورځو کې به په افغانستان کې د انرژي او اوسپنې پټلۍ په برخه کې 10 میلیارډ ډالره پانګونه کوي. ښاغلي عزیزي ویلي چې د دغې پانګونې موخه د هیواد اقتصادي وده او زرګونو ځوانانو ته د کاري زمینو برابرېدل دي. د عزیزي بنسټ رئیس میرویس عزیزي وویل زه په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه کوم چې دا یوه ستره پانګونه ده چې تر دې دمه په هیڅ کچه په هیواد کې نه ده سوې. میرویس عزیزي هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د زنده جان ولسوالۍ په سیاه آب کلي کې زلزله ځپلو ته یو جوړ کړی ښارګوټی هم ګټې اخیستنې ته سپارلی دی. دغه ښارګوټی نږدې 300 کورونه لري او پر جوړېدو یې 200 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د عزیزي بنسټ رئیس میرویس عزیزي وویل موږ غوښتل چې دوی ته یو ستر باغ جوړ کړو چې هلته پکښې پارک وي. په پسرلي کې پکې تر 100,000 میوه لرونکي نیالګي کښېنوو چې 2-3 کاله وروسته یې میوه همدا کورنۍ وپلوري او دایمي عاید هم ولري. د عزیزي د مرستو او هڅو د ستاینې په موخه د هرات والي نور احمد اسلامجار وویل نورو به یوازې د مرستو نمایش کوو. ما د جاپان سفیر او د ملګرو ملتونو استازو ته هم وویل چې راځئ موږ ستاسو خیمې شمیرو چې آیا تاسې ټولو په ګډه زموږ د یو افغان په کچه مرسته کړې ده او که نه. دا ښارګوټی په معیاري او اساسي توګه جوړ شوی دی چې ماشومانو ته د لوبو ځای، جومات، ښوونځی، روغتیایي مرکز او د اوبو رسولو سیستم ته پکښې ځای ورکول شوی دی. دغه افغان سوداګر په داسې مهال په هیواد کې د 10 میلیارډ ډالري پانګونې خبر ورکوي چې په هیواد کې د وزګارۍ او اقتصادي ستونزو کچه خورا لوړه شوې ده. د سرپرست حکومت چارواکي بهر کې له میشت افغان سوداګرو غواړي چې افغانستان کې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د دوی په خبره د امنیت ټینګېدو سره په هیواد کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده.